وسله کوه مرګ حق دی ګرده به ځو عثمان خان مرګ حق دی خود به وسله زړه مړه مه سره کوئ وروره بس دا سړی چې دی دا ټیم د دواړو ضرورت دی بس الله را کړی والله را زواس عثمان خان په دې پریشانی څه کوي بس خدای دې چې ته وسله کوې نو ګرد کور ته ګوري نه وسله کوه ان شاء الله ګوري نو خود به وسله کوم بس سمه ده زه به ورسمه ایدرېله به ورسمه ټیم هم پوره کېږي نه 4 بجې ټیم ایښی دی نو 3:30 بجې دي زه به ایدرېله ورسم نو ته یې مې پسې راښئ کور ته یې ښکاره کړئ بس مړی پسې راواخلئ زه ایدرېله ځم صحیح ټیک دی ورځه نو الله پاک ته غد نه اور د ګل ګلزار کې ماشان چې یو بې ځای نسی د ماشان د ډوډۍ بندوبست ما کړی ښه و سبا غرمه بیا ما کړی دی خیر ان شاء الله ښه سبا غرمه غتا کړ سبا غرمه کړی دی نو بیا د سبا ماښام مخستان غزما دی یا سبا ماشان ته مکو هغه جره فکر ټلیفون کړی دی د کراچي سم مسافر روان دي هغه کو بیا ته د ابو غرمه ته واړو بس څنګه چې و هغه رقم و هغه د ابو غرمه ته واړو سم و ماشان سره بې ځای نه کوي بس ماشان بندوبست ما و سم صحیح زه دا کشر ور دیم لاړې دی شه ساعت به دې ورسره تېرو ولا لا استبیات په ډېر خلاص یاره پرکه دا د عثمان زوی مړ دی چې دا د غرمې د ماتم ډوډۍ وروړي یا یو ورور درځي ورڅ پښتانه پوګ کې کم شی ضرورت هغه شیخ په راوړي یار ای ورور تی قسم خدای عجب خبرې کوي دونه پالتو ولکه د عثمان زوی مړ دی د ماتم ډوډۍ چا راوړی کنه یو چا به راوړی نه به پاتې دغه درځي مړ تی انډبال سړی د غیدرې له باور سو و به ویني چې درې راغی علي درې لورځو و ماتم ډوډۍ به بل راوړی لالا ډیره پریشانی مکوه زوی الله دې ایمان سلامت کی بس دا دغه دنیا ګټه د پریشانی م پکوه یا نه یم پریشانه بس الله را کړی بس رسوای اخستې 3 بجې سوه لالا د یو چا د کور به د ماتم ډوډۍ نه راغلی یار راغلی به یا لکه ماتم ډوډۍ چا راوړې وه یا نه راوړل زه اوس کور سره رالم شي نو څه وایي چا نه راوړې یا یار لالا په یو خبر هم سر نس خلاص کومه خبر دا بل وچ د زرداد زوی چې مړو د کل څخه پاخه دی ګونه ورته روان و چا به د وی د کور تراړل چا به د بل د کور تراړل منګر مشکر چانه راوړ زرداد سرمایدار سړی د نامه والا سړی دا خلکو په دې د ماتام ډوډۍ ول راوړلې ما او تا خو غریبانان یو وروره زما او ستا کره څوک راوړي زموږ په معاشره کې څه دی دا څه دی دا سرمایدار کره خلک ورځي هم پر پاتاو یې راشي هم د ماتاو په ډوډۍ باندې راشي ولې پر ده باندې د نامه ناوخت دی هلته په ډوډۍ کې بیا د ده نوم یادېږي چې دا نن فلاني خان زموږ د ماتان ډوډۍ کړې ده نن د فلاني خان زموږ د ماتان ډوډۍ کړې نن فلاني سیټ زموږ د ماتان ډوډۍ کړې ده زما او ستا کره څوک راستی زما او ستا کره ما او تا غریبانان د غریب سره په دا ورځ باندې یو څوک هم دغه نه کوي دا صرف د نامه دپاره دا خلک د ماتام ډوډۍ کوي او د پاتاو له خلک ورځي سخته ده پر ما او تا نن الله راوستلې ده تېره به سي الله مالک دی ناامیدي به نه کوي دا زموږ په معاشره کې دغه یو غټ ناصر دی یو غټ عذاب دی دا د ماتام ډوډۍ اوس هم دی د نامه ته واړوئ د یو سرمایداره کره پاته د ماتام ډوډۍ ورستی د یو غریب کره د ماتام ډوډۍ نه ورستی بس الله دې مې هدایت راته وکړي الله دې مې د یو فتنو وساتي بس یو د یو ناصر دی الله پاک دې زموږ په معاشره کې دا ختم کړي